حق پرست علماو د دوی د دغه دلیل نه علمی جوابات وکړل. دوی ورته ووایي چې ګورئ د انسان په د جسم په د وجود کې بعضې اندامونه چې دوه دي یا د دوو نه زیات، دغه اعضاو دپاره غالبا په طریقه د جنس سره صیغه د مفرد استعمالیږي. په طریقه د جنس دې ته کومه صیغه استعمالیږي؟ صیغه د مفرد استعمالیږي. مثال د انسان دوه غوږونه دي په وجود کې، نو سړی وایي سمعت باذنی، ما واورېدل په غوږ سره، نو مراد یو غوږ دی که دواړه غوږونه دي؟ استعمال صيغه د مفرد دی، خو مراد څه شی دی؟ په طریقه د جنس سره. په طریقه د څه سره؟ یا یو سړی وایي ابصرته، ابصرت مې کته، نو کتل په یوه سترګه کېږي که په دواړو سترګو؟ خو په طریقه د جنس سره دلته څه استعمال دی؟ صيغه د مفرد استعمال ده. یا الله پاک فرمای لا تجعل یدک مغلوله. یدک مفرد دی که نه دی؟ صيغه د مفرد. د دې به څه معنا کوي؟ چې یو لاس مه تړه. خو نه، دا یدک ید دلته صيغه د مفرد استعمال دی په طریقه د څه سره؟ په طریقه د جنس سره. یا رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم اجعل فی بصری نورا واجعل فی سمعی نورا. الله زما په د سترګو کې نور پیدا کې، زما په د غوږونو کې نور پیدا کې، رڼا پیدا کې. نو دلته مفرد صيغه استعمال دی، خو په طریقه د جنس سره استعمال دی. نو د دې به څه ترجمه کوي؟ چې زما په د یوه سترګه کې نور پیدا کا، یا زما په د یو غوږ کې نور پیدا کا، که دواړه به مراد وي. په طریقه د جنس استعمال د صيغه د مفرد دی، خو په طریقه د جنس دواړه سترګې دواړه غوږونه مراد دي. یا رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د ژبې د ضرر او د لاس د ضرر نه په امان کې وي. نو څنګه ترجمه به کوي چې د یو لاس نه په امان کې وي؟ ید خو دلته مفرد استعمال شوی، که دواړه لاسونه به مراد وي. جواب به همدا وي چې صيغه د مفرد ده، خو په طریقه د څه سره؟ جنس سره. د دواړو لاسونو د ضرر نه به په امان کې وي. رسول پاک علیه السلام بل حدیث کې فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چا یو منکر کار ولیدو نو په لاس سره دې منې کی. یو لاس سره یو څوک به وایي چې دلته ید مفرد استعمال دی، یو لاس سره منې کولی شي، نهی عن المنکر کولی شي، خو په دواړو لاسو نشي کولی. خو نه، دلته صيغه د مفرد په دې ټولو کې اندامونه اعضا د وجود د انسان چې یو نه بره دي، دوه دي یا دوو نه بره، هلته صيغه د مفرد استعمالیږي، خو په طریقه د څه سره؟ په طریقه د جنس سره. د دوی څه جواب دی؟ خو ځان ته به د یو خټو پوزه جوړوي که نه به جوړوي؟ یو څه خو به وایي که نه؟ ملا آن باشد کې چپ نشوه ده. دوی د حق پرست علماو په جواب کې څه وویلې؟ وایي دا چې تاسو وایي چې دا ید جنس دی، نو بیا که دا جنس وی نو یدین تسنیه به نه استعمالېدله. څه به نه استعمالېده؟ تسنیه به نه استعمالېده. یو وایي د جنس دپاره تسنیه نه استعمالیږي. دویم که چېرته دا ید جنس وی نو د جنس دپاره مفرد وښیه. نو چې دا ید د جنس ویلې مفرد یې څه شی دی؟ مفرد یې څه شی دی؟ خو دا هسې د لوټه یې ښودلو په اوبو کې تېرېدل دي، بې ځایه حرکت دی. د دې جواب تاسو واورئ. یو جنس دی، بل اسم جنس دی. یو جنس دی، بل شی دی اسم جنس دی. د جنس تعریف چې علما کې څه وایي؟ ما يطلق على القليل والكثير على السواء كالتراب والماء. دا د چا تعریف دی؟ د جنس تعریف دی. او د اسم جنس تعریف، اسم جنس بیا په دو بخشونو تقسیمي، اسم جنس افرادی او اسم جنس جمعی. اسم جنس افرادی، اسم جنس جمعی. اسم جنس افرادی تعریف دا کی ما يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد. یو کلمه یو لفظ ورته استعمالیږي، لکه ما
ذهب، خل، زید، ما، اوبه که لږې وي که زیات وي همدا یو کلمه ورته استعمالیږي. ذهب لږ وي که زیات وي ذهب ورته ویل کیږي. خل، سرکه، زید، تیل لږ وي که زیات وي همدا یوه کلمه یو لفظ ورته دی بس. او اسم جنس جمعي ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتا. دا د دوو نه بره د دې اطلاق کیږي، د دوو نه بره اسم جنس جمعي. خو چې کله د دې واحد مفرد راشي د هغې سره بیا د دې فرق دا دی چې د هغې په آخر کې به تا راځي. څه به راځي؟ او کله کله یا هم راځي. لکه مثال بقر دا جنس دی، د دوو نه بره چې وي هغې ته څه وایي؟ بقر. خو چې یوه وي هغې ته څه وایي؟ بقرتون. مفرد سره فرق په څه شي کې راغی؟ په تا سره راغی. شجرتون، شجر، شجر جنس دی ونې، د ما فوق الاثنين د دوو نه بره هغې ته شجر ویل کیږي. او مفرد سره به فرق څنګه راځي؟ مفرد ته به یو تا اضافه کیږي. شجرتون. لکه کلم، کلمتون په کافیه کې تاسو لوستلی دی کلم او کلمتون. کلمې جنس دی، ما فوق الاثنين هغې ته څه وایي؟ کلم. خو واحد ته څه وایي؟ کلمتون. تا سره فرق راغی. کله کله بیا فرق په یا سره راځي، واحد ته یا راځي. لکه زنجون، زنجیون حبشي، رومون، رومیون. ابن عقیل اول جلد نهمه صفحه کې مکتبه حقانیه د دې تشریح کړی دی. اوس که یو سړی وایي د دوی دا کم قاعده چې دوی بیان کړه دا موږ نړو، دوی وایي که دا ید جنس وي نو د دې تسنیه به نه راتله. موږ ورته وایو دا رجلون جنس دی که نه دی؟ جنس دی که نه؟ ټول کتابونه د نحوې د معانی مختصر المعانی وایي چې دا رجلون څه شی دی؟ جنس دی. او رجلان رجال راځي که نه راځي؟ رجلان هم راځي او رجال هم راځي. او داسې په کثرت تعداد سره په عربی کې استعمال شوی دی. سر مو په خلاص شو او که خلاص نشو. به هر حال حاصل د خبرو دا شو چې دا کلمه د ید چې دوی ته د حدیث کې استدلال کوي، دا کلمه د ید دا وایه جنس دی، خو په طریقه د څه شي سره استعمال شوی دی؟ مفرد سره، په طریقه د مفرد سره استعمالیږي. دا کلمه د جنس دی. دا خبره ستاسو چې که دا جنس وی نو تسنیه به نه استعمالېدله. موږ سوال وکړه چې رجل دا جنس دی، خو رجلان، رجلین دا تسنیه استعمالی که نه استعمالیږي؟ رجال جمع استعمالی که نه استعمالیږي؟ دا استعمالیږي. دې کې څه مشکل نشته. او همدارنګې فرق د دې دا موږ تقسیمات وکړل چې یو جنس دی بل اسم جنس دی. دا اسم جنس مو بیا اسم جنس افرادی که اسم جنس شی که جمعی که. دغه بهانه د دوی، دغه استدلال د دوی د کلمې د ید نه چې اخذ بالید دا اتمام د مصافحین دی یا د نورو روایتونه، دغه استدلال د دوی بې ځایه دی. دا چې اوس زموږ استدلالات چې په مصافحه باندې زموږ څه دلایل دي، زموږ څه دلایل دي انشاءالله هغې ته به ورځو او هغه خپلو دلایلو تشریح به کوو. خو یو خبره بل یاد ساتئ، که یو څوک د اتفاق فکر ولري، څوک د اتفاق فکر ولري، نو چې موږ په دواړو لاسو ستړي مشي کوو. او دغه غیر مقلد چې د عقیده د یو لاس ستړي مشي ده، نو چې دواړو لاسو سره ستړي مشي وشوه، دا یو لاس پکې راغی که رانغی؟ راغی که نه؟ یو لاس خو پکې خپله داخل دی. ستا په طریقه خو عمل وشو، نو ته ولې لانجه کې فساد جوړی؟ دا فساد ته لمن وهل دي، اتفاق خرابول دي. د انګریزانو هغه حربه ده چې د مسلمانانو په درمیان کې استعمالی تر څو مسلمانانو په منځ کې اختلاف او بې اتفاقیانې جوړ کړي. د شریعت او د اسلام انشاءالله دلایلو کې به واضح شي. آینده درس کې به په دې دلایل وایو چې د اسلام او د مسلمانانو طریقه په دواړو لاسو د ستړي مشي ده. موږ سره کتابونه موږ راوړي دي، حواله جات دلته پراته دي موږ سره. انشاءالله د کتابونو په حواله سره به موږ دا خپل دلایل پیش کوو.